زه د خوارو او خورو پښتنو غم خورم. زه د خوارو او خورو پښتنو غم خورم. زما فکر ولسی دی هم ملی دی. عزتمندو د مفکورې د نوم نه او د دې د کار نه او د دې چې کوم کاوشونه دي او کوششونه دي، کومه هڅه ده او کوم زیار دی په دې لنډو تنګو او محدودو وسایلو کې، په داسې حالاتو کې چې د پاکستان پولیس د یو لیوني سړي ګریوان ته لاس اچوي او په یو داسې حالاتو کې چې نه په دم درود کې یو سړی محفوظ دی او نه په بم بارود والا بس کیسه ده لکه د بم بارود یو فضا ده او سا ډېره زیاته لنډه کیږي، ډېر د مایوسۍ کیفیت شي ځینې وخت او روغاني اکثر هم خاندي وي، څه خلک پکې ګیرې پرېږدي. نو به هر حال دا چې کوم دا ځل سرکل کې د خبرو اترو دپاره کومه موضوع ده، دا لکه د همیش په شان بیا یوه ځانګړې ده، ځکه چې د روغاني کوشش هم دا دی په ادب کې، په شعر و شاعرۍ کې، په هر ځای کې لکه یو نوې لار رایستل او خلکو سره آیډیاز شیر کول او د خلکو آیډیاز اخیستل. لکه د ماشومانو په دې ادب باندې به مونږ چې خبره کوله نو ده به وایي چې ولې نه دا کار مونږ خو کولی شو. دغه شان د مفکورې دا چې کوم دغه نو هغه نوې ملګرو دپاره حاجي اسلام صاحب راغلی، ډېر وخت پس مې دې ولیدل. لکه داسې ده چې مونږ چې کومې خبرې پخوا هم کړې وې او بیا هم کوو په ټي وي او په ریډیو چې دا پکار دي دا پکار دي. روغاني لکه د باچاخانې ثبوت داسې ورکړ چې په د یو چت لاندې دغه ټول څیزونه راغونډ کړل. لکه ما به د ماشومان ادب وي راځه وي تا سره ځای شته وي ته ما سره، بل به شهزاد سیال زموږ سیال آرټ دی د رزړو چارسدې سیال دپاره ځای شته، امام حسین تراب دی دپاره ځای شته، مفتی معاذ دی وروره تبلم و او دې خواته چې مونځ وخت شي مونځ هم تخپل. لکه تا سره به د جانماز او د اجرې او د جومات او د دې چې کوم د پښتنې سوسایټۍ او ټولنې دپاره چې کوم لوازمات دي هغه، نو دا یو ډېر لوی یو پلیټ فارم دی، یو فورم دی او یو داسې ځای دی چې زمونږ د هغه د شهبازګړه وي د ستړو ځای دی، اوس مفکوره د ستړو ځای دی. دلته د لر او بر وطن نه او د کراچۍ نه د هر ځای نه چې څوک داسې مېلمانه راشي نو زما ډېرو خلکو سره هغه خلکو سره چې ما د 13 کال نه 15 کال نه وایي چې دې سره به میلاویږو او پکې سپین ګیري شو، خو ملاقات نه کېږي، د مفکوره کې وشو. بهرحال زه 2 منټه به صرف دومره خبره کوم چې لکه څنګه چې د دې پښتو فلمونو دا ذکر او تذکره راځي نه په دې باندې روخان یوسفزي یو فیچر هم کړی چې د پښتو سینما یا د پښتو فلم د پاکستان یا د هندوستان د ماتېدو نه پس دی او چې کله هندوستان او افغانستان او د پاکستان لا نو چې دغه پوزیشن سو نه پای کال 1938 یو کم سلويخت او یو سلويخت کې بیا دغه فلم چې کوم دې سر ته رسیدلی دی او دغه په شا باندې کوم زیار او هغه په دې د یو ملګري د پښتو فلم ډایرکټري کې ما لوستی دی او روخان هم په خپل کتاب کې دغه ذکر کړو. بیا د پاکستان دننه چې کوم فلم د پاکستانی ریاست کې چې کوم د پښتو فلم جوړ شوی ډومبه ناغه یوسف خان شیربانو په 70s کې هغه راغلی دی. نو د ممبئی او د لاهور ترمنځ یو هڅه یو کوشش هغه بل هم شوی چې هغه صرف روخان یوسفزي هایلایټ کړی دی او هغه خلکو ته په ډاګه کړی نه کې یو خو د راز بابا د فکشن د اړخ مخې ته راغلی، بل طاهر اثر افریدي چې طاهر افریدي چې کوم دیم د افسانې او شاعرۍ سره په دغه زمانه کې هر لیک د ځوانانو ټول د 15 کالونو دیم د هیروتوب یو شوق کېدای شي په کې اداکارۍ کړی وي. خو به هر حال حیدري پروډکشنز چې کوم دی د کراچۍ یو سرمایه‌کار او سرمایه‌دار منصور حیدري دا غنومو او د فلم ډایرکټر مو پروډوسر مو. دا ګلڅانګه په نوم باندې دا فلم جوړ شوی او خلک وایي چې یاره بول فلم راغی شوی منصور دا وکړل او تانیسي اواز دی او نسایي اواز دی او د ښځو اواز دی او د ښځو غږ دی. که چېرته ګلڅانګه فلم جوړ شوی څنګه چې د نوم نه په ډاګه ده دا ګلڅانګه چې کوم نو دا یو تانیسي یا نسایي یا ښځینه اواز دی په پښتنه ټولنه کې، زموږ په قبایلي سماج کې، زموږ په دې خوشه کې چې زنانو سره کوم جور جفا زور ظلم جبر چې کوم سم کیږي دا په یو ډېر ښکلي انداز کې د مخې ته دې د راوستو کوشش کړی. دا فلم چې کوم د دې ما سره پوره سکرپټ پروت دی، د دې چې کوم ډایلاګز دي دا ما سره ګلڅانګه دا په اردو کې دی، دا د سنسر بورډ دپاره راز بابا په اردو کې لیکلی او پښتو کې هم د دې سکرپټ پروت خو د راز بابا وینا وه چې دا سکرپټ مونږ یونس قیاسي ته ورکړی. اوس خدای خبر یونس قیاسي ژوندی دی که وفات دی ښه جي، نو یونس قیاسي هم نشته سکرپټ هم نشته
خو د پښتو سکرپټ نشته خو د اردو د سنسر بورډ لپاره چې کوم سکرپټ وو ګلڅانګه په نوم دغه د هغې چې دا منظورې نه هغه د دې منظوري هم راغله د دې باندې کار هم وشو ډبینګ هم وشو او په دې اشتهار کې لیکلي هم دي چې 10 کالو د ماشوم او د یو بوډۍ ضرورت هم پکې شته نو به هر حال د دې ډېر ښه ریسپانس راغلی و خو په منځ کې بیا داسې حالات پیدا شو د 65 د پاکستان د جنګ هم راغی چې بیا لکه یې وګټه د څه پته ونه لګېده خو دغه جنګ دا کیسه میسه پکې راله نو څه دغه خبرې شوې څه نورې کیسه شوه نو هغه موږ هر ځای کې جنګ ځپلي یو او جنګ چې کوم دین زمونږ په تیار نغري باندې راغلی دی هغه اور له هوا ورکړې ده او پښتانه چې کوم دین بیا کشمیر آزاد او دغه نورې نو موږ لکه د خپل چې په کوم زمونږ په سوسایټۍ کې په دې ټولنې کې کوم سفوکیشن کوم حبس او کوم تناو او کوم یو د ساډوبي کیفیت دی د هغه لکه د سلیم راز بابا او طاهر افریدي د دې فلم چې کوم سندرې وې سلیم راز بابا او طاهر اثر افریدي دا زه اکثر وایم چې زما د بابا کوم ملګري نه زما ترونه دي لکه حنیف خلیل صاحب زما تره دی روغاني هم وایي چې یو لکه په دغه لحاظ کې زم راځم نه زه وایم ته خو همزولې خو به هر حال لکه دی وایي چې ته د راز بابا مستند زوی او زما مسترد روارې اوس د مسترد دا کیسه چې کوم دی دا بیا تاسو ته پوښتنه چې دا تا مسترد کړی په څه بنیاد دی خو به هر حال مستند خو د بابا زوی دی مستند دی هغه به هر حال دا ګلڅانګه چې کوم دی نو په دې کې همدغه زموږ د سماج زموږ د پښتنې ټولنې نو دغه فاینانسر او د منځ کې د ډایرکټر او د پروډیوسر ترمنځ تنازعات راغلل او دغه فلم چې کوم دی دا سر ته ونه رسېده خو به هر حال دا په ریکارډ باندې دا خبره راغله او د روغاني او زه بیا ډېره زیاته مننه چې لکه دا پوینټ لکه د ډېرو خلکو نه ایر دی په هغه ډایرکټر کې پاتې دی صرف روخان یوسفزي منشن کړی دی او پته نه لګي چې حاجي صاحب دا کتاب به ګورو خیر سره چې دې کې د دې څه ذکر خیره کړی دی که نه خو دا په هغه وخت کې د دې یو پوره یو درس چلیدلی خو به هر حال نو زه وایم که یاره لکه اکثر ملګرو ته وخاندم او په ګیرې داسې وایم چې که دا جوړ شوی نو اوس به فلم خلکو کته ولته به هغه باندې وروره مثلا خو به هر حال دا د ټوکو یو خبره ده لکه دا زمونږ مسله دا ده چې مونږ په انتهاګانو باندې لاړ شو نو پازیټیولی لکه په ډېر په مثبت طریقې سره او ډېر ښه طریقې سره کار کیدی شي دا د ګټې وټې ذریعه ده د عزت ذریعه ده د لارې کولاوېدو ذریعه ده د ډایلاګ ذریعه ده د خبرو اترو ذریعه ده او د جهان قامونه چې کوم دي هغه مخکې صرف په دې وجه نه تللي چې هغې سره اټم بم دی یا دا کیسې نه دې کیسو سره خو بیا فرعون او نمرود به ټول نه مخکې اوس دلته به ورسره روان تسلسل به خو په جنګونو باندې قامونه مخ په وړاندې نه ځي قام چې کوم مخکې ځي پرمختګ کوي ډیولپمنټ کوي ترقي کوي نو د هغې دپاره چې کوم دی همدغه شان خلک یي دغه شان د سر خلک یي هغه راغونډ شي هغې سوچ کوي فکر کوي او دغه سوچ ته چې کوم دی د معاشرې د عام وګړي دا خلک دا ورته یو عملي شکل ورکوي بهر حال ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه او ډېره زیاته مینه تاسو د مولانا صاحب چې کوم دی دومره زیات برداشت کړ ډېره زیاته مننه